السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. ملګرو، کم کسان چې زمونږ چینل ته نوي راغلي دي او تر اوسه پورې زړې ویډیوګانې نه دي کتلي د یوټیوب نه د روپو د ګټلو باره کې، نو مهرباني وکړئ هغه کسان اول هغه ویډیوګانې وګورئ. او نن به مونږه دا خبره کوو چې آیا یو کس چینل جوړ کی او هغه وایي چې زه په آډیو باندې ویډیوګانې کومه، مطلب او یا په ویډیو باندې. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه به یا په آډیو ویډیوګانې کومه، لکه ساز به یا به ما نور څه ویډیو کړي او په هغې باندې به ما خپل اواز لګولی، یا به مې تصویر پرېښی خپل اواز به مې لګولی، او یا به ویډیو کومه او خبرې به کومه، یا به نور داسې څه کار کومه خو چې ویډیو خپله. نن به مونږ په دې باندې خبرې کوو. د هغې نه مخکې که کم ملګري زمونږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 ته په اول ځل راغلي یئ، نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د ملګرو سره شیر کړئ. ټولو نه اول خبره راځي د چینل. ستاسو چې هر کله چینل جوړوئ تاسو به د دې نه مخکې سوچ کوئ چې آیا زه ویډیوګانې کومه، زه به په ویډیو فیس کیم کومه، خلکو ته به خپل مخ ښیمه، او یا به لکه بالکل ساده کومه، لکه څنګه چې ټوپک مار یا لانجه مار او یا ورپسې اوس نور هم راوتي دي هغه شانتې. نو ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې تاسو خپل په چینل کې دواړه قسمه ویډیوګانې خیجولی شئ. خو هر کله چې ستاسو په چینل کې د فیس کیم کوم ویډیو وه، لکه زه چې اوس کومه ویډیو کوم، هر کله چې ستاسو په چینل کې داسې ویډیو وه نو په هغې باندې به ویوز هم زیات راځي، واچ ټایم به هم راځي، او د خلکو چې کوم دی توجه به ستاسو ته وي چې تاسو څه خبره کوئ. خو هر کله چې ستاسو په آډیو ریکارډینګ باندې ویډیو کوئ، مطلب آډیو ریکارډینګ مو کړی د مخکې نه، بیا پې یا د بل څه فری کاپي میوزیک ویډیو یا فری بل داسې مطلب ویډیو یا ډرامه یا هر څه، تاسو خپل اواز په هغې ولګوئ او د هغې کمې خپلې ویډیو اواز چې هغه تاسو کټ کئ. ټیک شو؟ نو دغه چې کوم دی دغه کې به ستاسو اواز خلک اوري، خو ټول کم سوچ چې هغه به تاسو چې کومه مثال په طور کومه ویډیو کړي او تاسو په خپل اواز لګولی، ستاسو د کتونکي چې کوم دي د هغو ټول سوچ به په د سکرین باندې چې ستاسو په سکرین باندې څه دي. نو که چېرې ځان د یوټیوب نه مشهورول غواړئ او پیسې دې ګټل غواړئ، نو بیا د کیمرې مخامخ کېناستل چې کوم دي دا ویډیو ډیره اهمه ده. البته که کم کس داسې وایي چې زه هره ورځ یا په مخه کیمرې ته مخامخ نشم کېناستی، نو بېشکه هغه د 10 ویډیوګانې کوي، په 10 کې خیر دی که یوه یا دوه آډیو ریکارډینګ وي نو څه مسله نه کوي. خو چې څومره د هغه په چینل کې ویډیو پرتې نو هغه مره به د هغه چینل خلک ګوري او ویډیوګانې به په خپله وایرل کیږي. بل یوټیوب والا چې کم دي هغو ستا کانټینټ ته ګوري. که چېرې ستا کانټینټ نه خلک په ساده اواز کې پوهیږي نو هم تا یوټیوب والا خلکو ته شو کوي. ستا هره یوه ویډیو 2000 ته 50,000 ته 10,000 ته تمنیل ورته ستاسو ښیي. که چېرې ستاسو د ویډیو کانټینټ ښیي د کیمرې مخامخو، نو یوټیوب والا ستاسو هغه ویډیو هم خلکو ته ښیي. نو او بله دا خبره چې که زر مشهورېدل غواړئ نو بیا اواز چې کوم دی په اواز باندې زر مشهورېږي. خو وجه د هغې دا ده چې ستاسو اواز هم اواز وي چې کتونکي پې پوهېږي. خو بهتره طریقه دا ده چې په ویډیو باندې وشي، ځکه چې سبا دپاره به ستاسو ویډیو څوک نشي استعمالولی او اواز چې کوم دی دا بدلیدی شي، ستاسو د خبرو نه اواز راغستی شي، خو ستاسو کومه ویډیو چې ده هغه به آډیو تاړئ او بیا به استعمالئ، نو هغې کې به مسئله
نو بهر حال تاسو چې څومره هم په ویډیو باندې ریکارډینګ کوئ د ویډیو فیس کیم ویډیوګانې کوئ کیمرې مخامخ نو ستاسو د چینل به جدا یو برانډي او سبا دپاره که چېرې ستاسو مشهور شئ 1 ملیون سبسکرایب شو یا 50 لاک شو یا 20 لاک شو یا هر څه شو لکه مثال په طور تاسو پی کې ټي وی واینز والا واخلئ یا طاهر خان واخلئ یا نور داسې یوټیوبران په پاکستان کې شته نو وس د هغو چې کم دی یو برانډ دی وس که څوک ټورنمنټ جوړوي نو د هغو خواهش کوي چې زمونږ دا ټورنمنټ په دغه چینل په وساطت سره خلکو ته وښیي چې په پلانکیزي کې داسې یو مطلب عوامو ته ګرونډ ضرورت دی نو ستاسو بیا هغه ویډیوګانې هم د خلکو دپاره کولی شئ خو که هر کله تاسو صرف په وایس ریکارډینګ باندې چینل چلوئ نو سبا دپاره تاسو ته هېڅوک آفر نشي کولی نو مهرباني وکړئ چې څومره هم ویډیوګانې کوئ د کیمرې مخامخ راځئ اوله کې خیر دی که ویډیو کې درته مسلې او د کیمرې نه یریږئ را یریږئ نو خیر دی اولنی کم ویډیو کلیپونه چې دي مثال په طور تاسو اراده کړئ چې زه به 10 منټه ویډیو کوم خو چې هر کله کیمرې ته کښېنئ او دوا سلام وکئ نو بیا درنه وار پار خطای نو تاسو به هیڅکله هم داسې نه کوئ اولې ته سړي کې لږه ډېره مسلې وي خو هر کله چې تاسو کیمرې ته راشئ د هر چا خپل یو اندازي د سلام کلام تاسو هغه وکئ او بیا کم دوا سلام چې دي او زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کئ تاسو له پکار دي چې دا د 1 منټ نه سیوا نشي کوشش وکئ چې په 30 سیکنډ کې دا خبره ختمه شي لکه زه چې راشم دا وایم السلام علیکم ملګرو امید ساتم چې ټول ملګري به ښه د ژوند په ښو ساعتونو کې به نو بیا ورپسې نور یو دوه درې کم ضرورت مطابق خبرې چی نو ستاسو د ویډیو چې کم دی 30-40 سیکنډ به دغه دوا سلام خلک واوري او تاسو به پکې بیا کومه خبره چې په ویډیو کې کوئ هغه به اول شارټکټ وکئ نو که ستاسو هغه ویډیو د کار وه خلک به یې مجبورن ګوري خو چې تاسو پکې اولې ته دا قصې شروع کوئ چې 2-3 منټه پکې چینل سبسکرایب کوئ ویډیو شیر کوئ دا قصې قطارې کوئ نو یوټیوبر چې کم دی د هغه ویډیوګانې بیا څوک نه ګوري او خلک دا سوچ کوي چې دی صرف دغه بس یو سبسکرایبر ته ناست دی نور نه مونږ ته څه ښیي او نه په خپله ښه ویډیوګانې کوي نو ملګرو دا و نننی ویډیو امید ساتم چې څه نه څه زده کړه به مو دې کړي که کومو ملګرو ته په تېرې شوو ویډیوګانو کې یا په نننی ویډیو د آډیو ویډیو باره کې څه قسمه تپوسونه نو بېشکه په کمنټس کې او یا زما د وټساپ په نمبر باندې رابطه کولی شئ